بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده 14 اگست را روان دی او 75 وا یوم ازادي مونږ ټول مناو. اول خو ټول ته د 75 وا یوم ازادي ټول مسلمانانو ته، ټول اهل پاکستان ته، ټول اهل اسلام ته مبارکي ورکوم. بیا ورسره څنګه چې تاسو ته پته را پدې 14 اگست کې زمونږ ماشومان مختلف قسم کېلونه کې چې هغه کې ون ویلینګ هم دی، د باجی وغیرہ غږی په رشکو کې ناشتي دا حرکتونه کی چې پاغي باندې د داغي جان تم نقصان دی او د نور خلکو د نقصان باعث هم جوړیږي. نو زما مور پلار ته، زما ټول ورونو خويندو ته دا خصوصي خواسته چې د خپل ماشومان په دک روز د داسې قسمه حرکتونو نمونې کی او خپل خوشحالي په خطر طریقې سره منو کی. نو په دې کې به زمونږ هم خیر او داغي هم پکې خیر.